السلام علیکم دوستانو، څنګه یو؟ امید لرم چې ښه وئ. دوستانو، تاسو په دا سایټ باندې ګورئ ناز اقبال ده او دا اوس په لندن کې اوسیږي. تاسو ته پته وي او دې یو غټه کارنامه کړې ده چې یو غیر مذهبه جنۍ یې مسلمانه کړې ده. راځئ تاسو دا ویډیو وګورئ. ګرانو قدرمنو، السلام علیکم. زه ناز اقبال نن ډیره زیاته خوشحاله یم. قدرمنو، د تیرو 3-4 میاشتو نه دا جنۍ دلته راځي او ماته وایي زه ستا فین یم او دا غیر مسلم وه، اوس اسلام ته راځي. نو زه ډیره زیاته په دې خوشحاله یم چې زما په وجه یو غیر مذهبه زمونږ مذهب ته، زمونږ اسلام ته راځي، زمونږ اسلام قبلوي. دا زمونږ د ټولو مسلمانانو دپاره ډیره غټه د خوشحالۍ خبره ده. ما خو تاسو سره هره خبره خپله شیر کړې ده. بعضو خلکو ته ډرامې جوړې کړې دي او چې کوم خلک پوه دي او ښه تربیت یې شوی وي او زما په ژوند او په ما پوه دي چې د بچپن نه نازي اقبال څنګه ژوند تیر کو، څنګه تیری، نو هغوی په ما یقین کوي. نور باقي الله د هر انسان ملګری دی او الله تعالی هر انسان ګوري. قدرمنو، زه صرف سندرې نه وایم، زه د خپل دین سره ډیره مینه لرم، ډیره زیاته مینه زه د خپل دین سره لرم. نو نن دا اسلام قبلی 3-4 میاشتې ما دې ته وویل ښه سوچ پې وکړه. دا زمونږ کره راغله، ما ورته د مونځ طریقه وښودله او په اسلام کې چې څه طریقې دي هغه ټولو نه دا ما خبر کړه. دومره دا ما متاثره کړه د خپل اسلام نه چې دا نن غواړي چې دا اسلام قبول کړي. نو ما غوښتل چې دا خوشحالي زه تاسو سره هم شریکه کړم. Do you want to accept Islam? Yes, I do. Okay. Say Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallahu illallahu wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness I bear witness that there is no God that there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that Prophet Muhammad that Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. Congratulations. Mashallah. Thank you to all Muslims. This is a new beginning for me. It's a big commitment, and I'm so happy and proud to be part of Islam now. So thank you so much. قدرمنو، دې ته په کامنټس کې دومره د مینې لفظونه ولیکئ. تاسو ټول مسلم ته وایم چې دومره مینه او دا دې ته ویلکم وکئ چې ته زمونږ اسلام ته راغلی او زمونږ اسلام دې قبول کو. نو که د هر زبان دی ټولو ته زه هم دا وایم چې ټولو مسلمانانو ته بار بار دا وایم چې دې ته دومره کامنټس وکئ، دومره ښه کامنټس په انګلیش کې ورته کامنټس وکئ چې دا پې پوه شي، ځکه چې دا نه په اردو پوهېږي او پښتو خو ظاهره ده چې دوی له نه ورځي. دې نن اسلام قبول کو او